په پاکستان هېواد کې خپلو ټولو افغان کډوالو ورونو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. محترمو، 2025 تعلیمي کال چې دی هغه د فبروري د میاشتې پر 15مه نیټه داخله شروع کیږي د مارچ تر 15مې نیټې پورې. نو دلته بیا چې کوم زموږ په دا 4-5 کیمپو کې د یونیسیار د خوا څخه دا زموږ تعلیمي پروګرام چلول کیږي. مختلفو لوکل ادارو ته یې په لاس ورکړی دا پروګرام. فرضاً په خیبر پښتونخوا کې شرپ دا ایجوکیشن پروجیکټ مخته وړي او دلته یې سوسایټي اداره وړي په بلوچستان کې. نو زه خپلو ټولو افغان کډوالو څخه په ډېر درنښت هیله کوم چې تاسې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کالو پورې وي هغه باید تاسې ښوونځي ته ورولئ او په ښوونځي کې دوی داخله ورته واخلي تر څو ستاسې بچیان د ښوونځي کې خپلې زده کړې وکړي او خپل سباوون یو ښه راتلونکی جوړ کړي. خو زموږ دا اوس چې کوم د کډوالو د بیا ستنېدو مسله ده، په دې کې نه یوازې ادارې ډېرې مایوسه شوي او دارنګه افغان کډوال په ډېر ټینشن کې اخته دي. هغه په دې خاطر چې اوس زموږ برخلیک نه دی معلوم. نن د مارچ 4مه نیټه ده، آیا پر 21 نیټې باندې څخه به وروسته څه پیښیږي؟ خاص کر د ای سی سی کارډ کوم درلودونکي چې دي هغه ماشومان یعنې د هغو مستقبل نه دی معلوم، د کورنیو د غړو یا د والدینو مستقبل نه دی معلوم. نو دا هغه سوالونه دي چې الله دې پر موږ باندې ورحمیږي. یعنې دا د هغه څوک چې د بشریت داویداري کوي یا زموږ د کډوالو سره اړوند ادارې وي لکه یونیسیار، IOM، دا د دوی ذمهواري جوړیږي. دارنګه د سفران د وزارت او د نورو کوم ادارې چې دي د هغو ذمهواري جوړیږي چې زموږ د افغان کډوالو په برخلیک ټاکلو کې باید دوی رغند رول ولوبوي او زموږ افغان کډوال پر سکون شي. خورالو د تعلیم دپاره دغه کمپاین کوم چې تاسې پر دا سکرین باندې وینئ دا هر کال د مارچ په میاشت کې موږ افغان کډوال په دا خاص کر په بلوچستان کې په دا ټولو کیمپو کې کور پای کور یا ګلی پر ګلی یا کوڅه پر کوڅه یا د کلي کې چې کوم د بازار علاقه ده په دې کې د یونیسیار د چارواکي وي که هغه نه وي د سوسایټي ادارې نور چې خیریه تنظیمونه دي د هغو چارواکي او د ښوونځیو ښوونکي ځوانان والدین زده کوونکي او د کمیونټي چې کوم مشران وي هغه وي د هغو په تعاون باندې دغه پیغام کور بای کور وړو چې مقصد تاسې خپل بچیان ښوونځي ته راولئ او خپل بچیان باندې زده کړه حاصله کړئ. خو زه لږ د دوی تفصیل ته ځم. یو خو روژه ده، تاسې په هم د اورېدلو دونه توان ونه لرئ. یو دغه کمپاین چې شروع شوی دی دغه چې اوس کومې انجوګانې مخته وړي د دې اولنۍ یعنې چې د ځان دغه خپله ونه کړو هغه ځان ته مقصد ته دغه ځای سټاپ ماسې هغه سور پر و یعنې د ځان تعارف په خپله ونه کړو. نو ځینې ګواهان سته یو وخت کې افغان کډوال د ایجوکیشن د دې شي څخه ډېر لرې وو، سکولان و تعلیم و دغه کمپاینونه و دا شان نه وه. دا په 2009 کې انشاءالله په هغه ټیم کې که لس وو، زه ومه خدای نور ناصر دا د BBC د دغه چې د DW سره خبریال دی خدای نور ناصر و، په هغه ټیم کې د مشاله سره کار کوي. خو هغه نیټه دقیقه یې راڅخه هېره ده ولې ځکه د ډېر وخت خبره ده. حبیب الرحمن تاثیر و چې د ازادي سره اوس کار کوي، هغه ټیم هغه د DW سره کار کوي، او حفیظ الله ستوري شراني و په هغه ټیم کې موږ تللي وو کوټې ته. زه د دوی سره کوټې ته تللی وم. په کوټه کې په میزان چوک کې د PSO چې کوم پښتون سټوډنټ ارګانیزیشن چې دی هغه د خوا څخه دا کمپاین شروع چې موږ په هر کلي کې سکول غواړو، په هر سکول کې ټیچر غواړو، کتاب غواړو. نو بیا ما له دا سوچ وکړ چې موږ کډوال ولې دا کار نشو کولی. د هغه څه باید کې د دوی په ملتیا دوی را سره وه. بیا موږ رالو په هغه ټیم کې رئیس د مهاجرینو خرمي و او نور زموږ د کلي کوم غړي چې و هغه و. بیا موږ کمپاین کېښود، دغه شعار مو وټاکئ
چې هر افغان بچی به بیا ډېر ښه حاصل ورکړی دی. بیا د انجیوګانو چې کوم دي زما د دې ټول پروګرامونه یوه خبره ده چې مقصد مې دا دی چې د تعلیم افغانان ډېر مخلص دي او خپل تعلیم ته ارزښت ورکوي. یوه خبره کوم دا وخت په پاکستان کې زموږ د افغان کډوالو تقریبا 99 په کیمپو کې په دا 450 کیمپو کې 99 سکولان یا ښوونځي او لیسې دي. خو رالو د بلوچستان په اړوند باندې که د بلوچستان خبره وکړو 15 لیسې او ښوونځي په دا 10 کیمپو کې دي. خو سږ کال زموږ د 12م صنف چې کوم فارغین دي دا د هر نوع زده کړو څخه بې برخه پاتې شوه، خاص کر د اسنادو د نه ورکړې په صورت کې. یونیسیار اسناد دوی ته نه ورکوي. حکومت کوم چې زموږ حکومت دی د افغانستان اسلامي امارت هغه وایي چې د دوی نصاب بدلون شوی دی، بدلون یې کړی دی. زموږ سږ کال په ټول بلوچستان کې زموږ د لیسو زده کوونکي بې اسنادو پاتې شوه. نو یو قسم یو ور د افغان کډوالو د ستنېدو مسله ده، بل د اسنادو ورکړې مسله نه ده، بل غربت دی. نو زموږ بې انتها ډېر مشکلات دي. خو که هر وخت کې دا زموږ دغه برخلیک معلوم شو او بیا به زه په د هره موضوع باندې که ژوند باقي وو جلا جلا مفصل ټولو لیدونکو اورېدونکو او خپلو افغان کډوالو ته او خپل مشکلات چې کوم زموږ افغان کډوال دا وخت ورسره لاس و ګرېوان دي ورته کښېږدم او د ټولو ادارو څخه خصوصا د یونیسیار IOM حکومت پاکستان زموږ حکومت افغانستان حکومت چې دی چې د هر یوه ته کومه ذمهواري راجع کېږي په ډېر درنښت مو ځینې هیله او توقع دا ده چې زموږ دغه د ماشومانو مسایل ورحل کړي او د کډوالو مسایل ورحل کړي، زموږ د ښه راتلونکي او زموږ بچیان هم د نړۍ د بچیانو رنګه ښه تعلیم وکړي او معیاري تعلیم وکړي. نو دا مو هیله او غوښتنه ده. چون روژه ده ډېرې خبرې نه شو کولی، حالات هم نه دی معلوم چې څه کېږي. اوس پر موضوع به وغږېږو، سهار به هغه زموږ د کډوال برخلیک نه دی معلوم. نو بیا په ژوند که باقي وو د خیر سره د اپریل په میاشت کې چې زموږ کله وخت کې اختر ثبات کې دا مسایل معلوم شو بیا پر یوه مشکل او چې زموږ افغان کډوال خصوصا په ایجوکیشن کې ورسره مخامخ دي یوه موضوع باندې به خبرې کوو. مننه.